د زیباګل د کینسر مرض په باره کې یو نوی او تازه ترین اپډیټ مخې ته راغلی دی چې دغه اپډیټ به هم تاسو سره دلته شریکوم چې آیا حریم شاه ته کوم قسم کینسر دی. د حریم شاه د دغه کینسر په باره کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې خلکو جوړې کړي دي، ځکه چې هغوی ویل چې حریم شاه مخکې ډېره زیاته غټه وه او اوس یکدم د هغې وزن چې د ډېر زیات کم شوی دی، نو هغې ته بلډ یعنې د وینې کینسر دی او دغه مرض ورته لګېدلی دی. خو اوس هغې دغه ویډیو چې جوړه کړې ده او خلک وایي چې دغه ویډیو یې د هسپتال نه جوړه کړې، نو آیا په دغه خبر کې حقیقت څومره دی؟ رښتیا یې دغه ویډیو د هسپتال نه جوړه کړې که نه؟ دا ټول تفصیل او د هغې خبرې به تاسو همدلته وګورئ. زیباګل یو ډېره مشهوره او فیمس ټیک ټاکره ده چې پښتانه ډېر زیات خوښوي، خو هغې ته پښتو سمه نه ورځي. هغه د افغانستان فارسي زبانه ده او د هغې مینوال هم ډېر زیات دي. د هغې په باره کې خلکو خبر خور کړی و چې هغې ته کینسر بیماري لګېدلې، ځکه چې د هغې وجود ډېر زیات غټ او اوس ډېره زیاته کمه شوې ده. نو هغې په خپله یو تازه ترین ویډیو چې د هغې راغلی ده، په هغې کې ویلي دي چې خلک زما په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دي چې زه د کینسر مریضه یم، خو هغه وایي چې که زه د کینسر مریضه هم یم نو وایي چې ما ته د الله د مرض یا د مرګ نه راښیي او د خلکو ته دې وروښیي. نو دوستانو د دې ویډیو مقصد مې دا و چې ځینې خلک په سوشل میډیا باندې ډېر زیات داسې خبرونه جوړوي چې هغوی وایي چې زیباګل د کینسر مریضه ده یا مختلف قسم خبرونه خوروي، نو هغه د کینسر مریضه نه ده، نه هغې ته داسې څه مرض لګېدلی دی. نو هغې په خپل لایو ویډیو کې د دې خبرې تصدیق هم کړی دی. نو ما غوښتل چې تاسو د دې خبر نه خبر کړم چې زیباګل بالکل ټیک ټاک ده، د هغې د خبرو نه داسې نه لګېږي نه هغه د کینسر مریضه وي یا د کینسر بیماره وي. نو دا پیغام مې تاسو ته در رسول غوښتل. د پښتو پوسټ د چینل د دې ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. امید لرم ستاسو به معلومات خوښ شوي وي. تازه ترین اپډیټ او معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ.